ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. په ارګ کې د ملي تدارکاتو کمیسیون د اشرف غني په مشرۍ غونډه جوړه کړې وه او د 2.6 میلیارډ افغانیو په ارزښت یې د عبدالعلي مزاري په نامه د یوې مسلې د جوړولو بودیجه منظوره کړې ده. دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان لخوا هر احتمالي برید ته چمتووالی ښودلی او وايي مقابل کې به یې سخت ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني لوري سیمې ته درنې وسلې او تجهیزات انتقال کړي. عبدالله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له شانګهای سازمانه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي چې نن یې د یاد سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 18مه ناسته کې خبرې کولې ویې ویل د دې سازمان غړي هیوادونه باید له ترهګرۍ سره مبارزه کې لاس په کار شي. کندهار چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په بېلابېلو ناحیو کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د هغې ماشومې پلار چې څو ورځې وړاندې د هغې د سترګو پر وړاندې په بېرحمۍ سره شهید شوی و قاتل یې هم وژل شوی دی. پاکستان کې مظاهرو ته راځو. په پاکستان کې د جمعیت علما اسلامي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن لومړي وزیر عمران خان ته 24 ساعته وخت ورکړی دی چې له خپلې دندې استعفا وکړي. هغه پرون ناوخته په اسلام آباد کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي دوی خپله هم د دې وړتیا لري چې د لومړي وزیر ودانۍ ته ورشي او په زور یې ونیسي، خو نه غواړي له تاوتریخوالي کار واخلي. بل خوا بیا عمران خان له فضل الرحمن غوښتي چې له مظاهرو دې تیر شي. عمران خان وایي زموږ ترمنځ په جنجالونو هند او زموږ نور دښمنان خوشحالیږي. د هند اقتصاد وزیر وایي د افغانستان د دایمي ودې لپاره د چابهار بندر فعال ساتل مهم دي. د هند اقتصاد وزیر نرمالا سیترمن د امریکا د خزانې له وزیر سره کتلي دي او له هغې غوښتي چې پر ایران په خپلو بندیزونو کې چابهار بندر شامل نه کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې هندي لوري ویلي چې دغه بندر د هند او افغانستان لپاره خورا مهم دی او د افغانستان د دایمي ودې او پرمختګ لپاره باید فعال وساتل شي. سره له دې چې امریکا په بندیزونو کې د دغه بندر د نه شاملولو ژمنه کړې ده، خو هند وایي له امریکا سره په خبرو کې غواړي لا ډېر ډاډ ترلاسه کړي او په دغه بندر کې پانګونه ډاډمنه کړي. هندي چارواکي وایي چې دوی د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو په لټه کې دي، نو ځکه په چابهار کې پانګونه د هند، افغانستان او ایران لپاره خورا مهمه ده. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.